له دې ځایه مو سفر پیل شو. یو داسې سفر چې له ښار څخه د ورغلو خلکو لپاره له ویرې او له خطره ډک. دا موټر په 3 ساعته کې خپل تمځای ته رسیږي چې اوس مخته ډېره لویه لار پرته ده، خطرناکه هم ده. اوبه ګوري چې په څنګه لارو باندې دا موټر ځي. موټر ته مو آن له سهاره انتظار وکړ. په مازدیګر مهال راورسېد چې له بېلابېلو توکو هم بار و. د شیګل ولسوالۍ لاوسین سیمې ته دا غځېدلې لاره خلکو د یوې موسسې په مرسته د خپلو موټو په زور جوړه کړې، خو هره شېبه د موټر د ټیر د ښویېدو او چپه کېدو ده. د دنګو غرونو په ډډو او سر کې دا سړک دومره کنډ و کپر او پیچلی ده چې موټر یې په پیچومو کې څو ځل مخته او شاته کېږي او بیا حرکت کوي. کلونه مخکې یو موټر له دې ګړنګه ښکته غورځېدلی و چې د چلوونکو په ګډون یې د ټولو سپاریانو ژوند اخیستی و. دلته سړک دومره مخنیغ دی چې موږ له موټره ښکته شولو، خو بیا پکې هم د پورته تللو تاب نه و. ځایي خلک وایي له پلي تګ ورته دا ډول لارې هم لکه سره زر دي چې دوی تګ پرې کوي. له 3 ګړیو مزل وروسته موټر کلي ته ورننوت. کور په کور سپاریان ښکته کړل. دلته لسګونه کلي ودان دي چې زرګونه کورنۍ پکې ژوند کوي. د پاکو اوبو ستونزه حل شوې، خو د لارې جوړېدو ته لا هم امید نشته. بس خپل تمځای ته نږدې شوی دی، شاید په څو دقیقو کې ورسېږي. ډېر پیچلې لارې تر شا تېره کړه. دا ګټه ده ګټه. مخه شده بندی अच्छा